فیضانه وروره ولې پریشانه یې؟ غلام رسول وروره وګوره زما وزه څومره ښکلې ده، واښه ورته ورکوم، اوبه ورته ورکوم، بهر یې څړ ته بیایمه، ډېره مینه ورسره کومه. لیکن وروره یوه ورځ به زما پلار دا ذبحه کوي، حلالوي به یې. فیضانه وروره د اختر په ورځ قرباني کول ډېره لویه نیکي ده. دا ورځ ځکه موږ ته خوښه ده چې الله جل جلاله په دې ورځ کې موږ ته د خرج کولو درس راکوي. په دې ورځ باندې د ابراهیم علیه السلام په لاسو باندې جنتي پسه ذبحه شوی دی او ستا دغه قرباني ابراهیمي سنت دی. دا د الله جل جلاله رحم دی چې په دغه ورځ باندې ښکلی پسه یا حیوان ذبحه کړي. دا د الله ډېره مهرباني ده. ضرور انشاءالله زه به د الله جل جلاله د رحم لپاره دغه خپله وزه قربانوم او حلالوم به. او د الله جل جلاله په لاره کې خرج کول بهترین دعوت دی. دا د دعوت بهترینه ذریعه ده تر څو ټولې دنیا ته د دین پیغام ورسوو. خپل پلار ته دې ووایه چې ستا دا وزه د الله جل جلاله په لاره کې قربان کړي. ضرور انشاءالله. تاسو ته زموږ پیغام دا دی چې د الله جل جلاله په لاره کې ښکلی مال ذبحه کړئ. دا بهترینه صدقه ده.